اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ په کنټرول پینل کې دوه اپشنان وایو، یو مو بټ لاکر ډرایو انکریپشن وایو او یو مو فونټس وایو. نو اوس راځو نوټ پیډ شروع کوو. نوټ پیډ یو ساده ټیکس ایډیټر پروګرام ده. په دې کې تاسو په خط باندې د خاص کلر نور سټایل نشئ استعمالولی. سمپل ټیکس ایډیټر پروګرام ده. کوم چیرې د سکول یو ټاپک کې لیکئ، د سنټر یو ټاپک مو کې لیکئ یا اپلیکیشن وغیره مو کې لیکل، هغه تاسو دلته کې لیکلی سئ. او نوټ پیډ څه دی؟ دا سیسټم سافټویر ده، یعنی دا په کمپیوټر کې له ځانه وي، په هر کمپیوټر کې له ځانه وي. نو اوس راځو دا خلاصو. نو دې لپاره به تاسو راسئ په سټارټ بټن یا په سټارټ مینو باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به په آل پروګرام باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آل پروګرام کلیک وکړئ، ګوره بیا له موږ سره اول فولډر راځي اکسسریز. په دغه اکسسریز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکسسریز کلیک وکړئ، تاسو کتلی شئ دلته له موږ سره نوټ پیډ رالی. نو په نوټ پیډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوټ پیډ باندې کلیک وکړئ، ګوره تاسو کتلی شئ اوس دې درو بټنانو ته کیپشن بټنز وایي. دا ما تاسو ته مخته هم درښولی و. او دې ته بیا ټایټل بار وایي. په ټایټل بار باندې دوه شیان راځي، یو د پروګرام نوم راځي لکه نوټ پیډ، او یو د صفحې نوم راځي. صفحه ته په هر نامه سیو کې هغه نوم دلته راځي. اوس مثال ګوره زه راځم دغه صفحه ما سیو کوي په ډیسکټاپ باندې، او دې صفحې ته ما نوم ورکوي لیسن نمبر 1. ګوره تاسو کتلی شئ هغه نوم هم دلته رالی او د پروګرام نوم هم دلته رالی. نو دې ته ټایټل بار وایي. بیا په دې کې راځو ګوره نیو په ذریعه سره تاسو نوې صفحه راخیستلی شئ. اوس مثال د ګوره زه رالمه دغه سمپله څو خط مې کې ولیکل، د ما کې ولیکئ د کویک برون فوکس جمپس اور د لیزي ډوګ. دا ګوره ما کې ولیکئ. نو د دې ما کاپیانې واخیستلې. اوس مثال زه غواړم نوې صفحه راواخلم. دا خط له ما څه غلط سو، دا ټوله صفحه زه ختمومه، نوې صفحه راخلم. دې لپاره به تاسو راسئ فایل، په فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به په نیو باندې کلیک وکړئ. ګوره د نیو شارټ کټ کې سیده په کیبورډ کې کنټرول پلس ان ده. نو په نیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیو باندې کلیک وکړئ، ګوره تاسو ته وایي ډو یو وانټ ټو سیو چینجز ټو، یعنی تاسو غواړئ دغه صفحه چې تاسو لیکلې ده دا تاسو سیو کوئ که نه سیو کوئ. کوم سیو کوله خو په سیو کلیک وکړئ، کوم نه سیو کوله په ډونټ سیو کلیک وکړئ. زه ورته بالکل زه سیو کومه، نو په سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه صفحه سیو سوله. بیا په دې کې هغه صفحه سیو سوله او تاسو ته یې نوې صفحه درکړله. اوس راځو ګوره دویم اپشن ده په دې کې اوپن په ذریعه سره تاسو مخته سیو شی تاسو لیکلی وي هغه تاسو بیرته راخیستی سئ، اوپن کولی سئ. نو سمپل په اوپن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوپن کلیک وکړئ، لاندې به راسئ. ګوره دلته د لیسن نمبر 1 په نامه ما څو خط لیکلی و هغه مې سیو کړی و، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې اوپن بټن کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې کوم خط چې ما مخته سیو کړی و هغه مې بیرته راواخیستی. بیا به دې ګوره راځو سیو یې یو وار سیو کوي. اوس مثال ګوره کله تاسو نور خط ولیکئ، ما هلته کې ولیکئ بایري ملخیل، مثال دا ما ولیکئ دلته. اوس ګوره که تاسو په سیو بټن کلیک وکړئ، هغه اتومیټیک په هغه لیسن نمبر 1 کې سیو سو. ګوره که زه دا کلوز کړم، دا لیسن نمبر 1 خلاص کړم، ګوره هغه خط دلته کې راغلی ده. ځکه سیو ته یو وار یو ځای سیو کوي، بیا دویم وار ته سیو کوي، هغه له تاسو پوښتنه نه کوي چې چیرې سیو کوي. اوس که ته غواړې چې دغه په بل نامه سیو کوي، مثال تا نور خط کې ولیکئ، ما هلته دا نمبر کې ولیکل. اوس که ته غواړې دا په نیو نامه سیو کې، نو سمپل بیا راسئ فایل ته او په سیو ایز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو ایز باندې کلیک وکړئ، ګوره اوس یې له تاسو پوښتنه وکړئ چې په څه نامه سیو کوئ، دا ورما د یک په نامه سیو کوئ. اوس په بل نامه دې سیو کوئ، بیا سیو ایز په بل نامه هم سیو کولی شئ، یعنې سیو یو وار سیو کوي او سیو ایز بار بار سیو کوي. بیا راځو ګوره پیج سیټ اپ ته. د پیج سیټ اپ په ذریعه سره ته د دې پیج سیټینګ کولی شئ، سیټ اپ یې برابرولی شئ. یعنې اوس که چېرته دا په پرنټ باندې راباسې، نو دا خو لازمي ده ته به خامخا د دې سایز ورښیې، نور مارجن وغیره به ورښیې. نو په دې ګوره کله چې تاسو په پیج سیټ اپ باندې کلیک وکړئ او لار موږ سره د سایز دلته تاسو سایز ورښولی شئ، یعنی هر پیج تاسو پرنټر ته ور اچولی ده هغه سایز بلته تاسو سلیکټ کړئ. ما هلته لیټر سلیکټ کړئ. بیا به دې ګوره راځي اورینټیشن دا پیج څنګه غواړئ، لینډسکیپ دار کم په ویډت باندې به وي، پورټریټ کې دیوالی دار کم په هایټ باندې. ګوره دلته تاسو ته پیج درښیي که زه اوس لینډسکیپ وم، دا ګوره په ویډت باندې شو دا صفحه، بیا په ویډت باندې راوځي، او کوم پورټریټ واله دا بیا په هایټ باندې راوځي. او بیا په دې کې د مارجن دغه خالي حصو ته وایي. ګوره دا ټوټل پیج ده، په دې کې دغه حصې به خالي، دغه لیفت مارجن ده، دا ټاپ مارجن ده، دا رایټ مارجن ده او دا باټم مارجن ده. نو اوس زه غواړم دې ته مارجن ورکړم. نیټ مارجن یې 0.75 انچ ده، دې ته ګوره ما 2 انچه ورکړئ. اوس تاسو کتلی شئ ګوره دا صفحه به په پرنټ کې اوس راوځي، خالي به په د یوې حصې زیات خط لیکلی او دغه حصه به زیاته خالي، ځکه مارجن موږ زیات ورکړئ. نو دلته ته په خپله خوښه باندې مارجن ورکولی شئ، خط دې څونه راسي، په پیج مابینځ کې دې راسي. که مارجن نور کوئ، ګوره مارجن تاسو دلته ور ختمولی هم سئ، نو بیا به هغه خط چې دغه به په پیج باندې دی مکمله کمپلیټه راسي. بیا راځي ګوره هیډر د پیج سر ته وایي. مثال دلته ما ولیکئ ټاپک اباوټ ایجوکیشن، دا ما ولیکئ. دا ګوره اوس خو نه معلومیږي، داسې کله بیا تاسو د دې صفحې پرنټ راوباسئ، د پیج په سر باندې به دلته لیکلی وي ټاپک اباوټ ایجوکیشن، فوټر بیا لاندې ځای ته وایي. اوس مثال ته ما ولیکئ کریټډ بای
created by رحیم علي خیل دا ما ولیکئ. اوس کلم بیا ګوره زه د دې څپې پرنټ راوباسم. په سر کې به لیکلی وي، په هیډر کې به لیکلی وي ټاپک اباوټ ایجوکیشن، دلته به ټاپک اباوټ ایجوکیشن لیکلی وي، او په فوټر کې به لیکلی وي لاندې په اخر کې created by رحیم علي خیل. نو سمپل به دا اوکې کوي. کله ستاسو دغه اوکې کوي بیا به تاسو راسي پرنټ ته. اول به تاسو د پیج سیټینګ میټینګ ور وښیاست. نو کله ستاسو د پیج سیټینګ ور وښیاست بیا به تاسو راسي پرنټ ته. په پرنټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر پرنټر ستاسو لګولی د هغه پرنټر نوم به دلته تاسو ته راواړوي، هغه نوم ور وښیاست. هر څو کاپیانې سیم غوښتې، هر څو ډوپلیکیټ کاپیانې سیم غوښتې هغه به دلته تاسو ور وښیاست. په پرنټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه پیج به تاسو ته بیا راوځي. بیا به دې کې دا ګوره اگزیټ دا خو ختموي. راځو ایډیټ ته. انډو څه کار کوي؟ انډو ما مخکې هم تاسو درښولی یو. اوس مثال دا ختمه ګوره دلته ډیلیټ کوئ، میټاو مې کوئ، ډیلیټ مې کوئ. اوس انډو یې بیرته راولئ. تاسو کتلی شئ ګوره دا ختمه میټاو کوئ، بیرته رالی. بیا په دې ګوره راځو انډو، یو وار یې شاته بیا یو وار دې مخته بیا. اوس مثال ګوره دا 1 2 3 4 5 6 او دا رحیم علي خیل دا ما میټاو کوئ. انډو کوم والی ګوره دا بیرته راولئ. بیا په دې کې راځي کټ دا کوم خط ستاسو سلیکټ کړی دا له دې ځای ختموي. اوس کوم هر ځای غوښتی، مثال دا خط زه غواړم دلته یې غواړم، ګوره دې خالي ځای کې زه غواړم هغه خط. نو سمپل به ایډیټ ته راسي، په پیج بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، ګوره هغه خط دلته رالی. بیا په دې کې د ګوره کاپي دلته به مې هلته به مې ګوره دلته هم شته، له دې زه نس میټاو، زه دلته هم غواړم. په پیج بټن ما کلیک وکړئ، ګوره دواړه ځای رالی، دلته هم شته او دلته هم شته. نو کټ مطلب کوم خط که تاسو سلیکټ کړئ هغه له هغه ځای ختموي، بل ځای ته وړي کاپي هلته به مې هلته به مې پیسټ خو در وښوئ، یعنې کله چې ته کټ یا کاپي کې هر ځای ته که دې وړی هلته به یې پیسټ کړي. بیا ډیلیټ بټن یې بیا ډیلیټ یې سمپل زه غواړم دا خط ټول دا کوم څه ما سلیکټ کړل دا زه غواړم ډیلیټ یې کړم. سمپل په دې ډیلیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو هغه خط به ډیلیټ. بیا راځو فایند ته. د فایند په ذریعه سره تاسو یو لفظ پیدا کولی شئ. مثال زه غواړم دلته کویک پیدا کړم، ګوره فایند نیکسټ ګوره ته وایي کین ناټ فایند کویک، یعنې کویک یې نه کوي پیدا، لیکن ګوره دلته تقریبا بیخي زیات ما ګوره کویکس کې لیکلی ده. ګوره دلته هم کویک شته، دلته هم شته، نو نه یې کوي را پیدا. ځکه دلته ګوره ډایرکشن ډاون ده، دی لاندې در پیدا کوي. لاندې خو ګوره موږ کویک نه ده لیکلی. نو دلته دا آف بټن چې ده په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په اپ سکل هم تاسو کلیک وکړئ، ګوره فایند نیکسټ اوس ګوره بالا ګوره کویک یې را پیدا کوي، نیکسټ بل یې را پیدا کوي. هر ځای چې ګوره کویک لیکلی دی تاسو پخپله کتلی شئ، ګوره هغه یې موږ ته پیدا کوي. نو دغه رقم ګوره بیا دلته موږ سره بل اپشن ده میچ کیس. میچ کیس بیا که چیرې تاسو په دې سي نشان ولګوئ، ګوره اوس که زه چیرې دلته په هغه TBC باندې کویک ولیکم، اوس که زه فایند نیکسټ کوم ماته نه را پیدا کوي، ځکه میچ کیس مین دلته که تا په هغه TBC لیکلی وي دلته بیا هم په هغه TBC لیکي، دلته که تا په کوچنۍ ABC لیکلی وي دلته بیا هم په کوچنۍ ABC لیکي. اوس ګوره که زه دلته په کوچنۍ ABC ولیکم اوس یې دستي ماته ګوره را پیدا کوي. نو میچ کیس د دې لپاره استعمالېږي، یعنې دلته بیا دلته څنګه ده سیم دلته لیکي بیا درته پیدا کوي، که نه درته پیدا کوي. ګوره ډاون اوس کار کوي، ډاون سی اوس یې لاندې درته پیدا کوي، اپ سی وایي دا بیا پورته درته پیدا کوي. بیا راځو ایډیټ ته. په دې ګوره دلته موږ سره فایند نیکسټ کوم ایسات کوي مخته در وښوئ، دا تاسو ته بل ورډز درته پیدا کوي. ګوره ایډیټ فایند نیکسټ ګوره دا یې پیدا کوي، بیا ایډیټ فایند نیکسټ بل درته پیدا کوي. بیا په دې ګوره راځو ریپلیس د دغه ریپلیس په ذریعه سره تاسو یو لفظ بل لفظ بدلولی شئ. ګوره زه دلته ورته وایم سیپوکس لفظ بدل که په ډاګ باندې. اوس ګوره هر ځای سیپوکس لیکلی وي، ګوره دلته هم لیکلی ده، دلته هم لیکلی، دا به ټول اوس په ډوګ باندې بدل شي. ګوره فایند وټ دلته به هغه لفظ ولیکئ کوم څه دلته موجوده ده، ریپلیس ویت کې به تاسو هغه لفظ ولیکئ کوم څه تاسو بل لفظ بدلوئ. فایند نیکسټ که ګوره دا ده. اوس که مې ریپلیس کلیک کړئ ګوره هغه کوم پوکس لیکلی هغه یې په ډوګ بدل کړئ. بیا ریپلیس کلیک کړئ ګوره دا بل یې بدل کړئ. اوس دا یو سلیکټ ده، ریپلیس کلیک کړئ هغه یې بدل کړئ. کوم چیرې دغه یو نه بدلوئ بل مې بدلوئ بیا نیکسټ کوئ، ګوره هغه یې نه کوي بدل، بیا په دې باندې ریپلیس کلیک وکړئ. او کوم په یو آر باندې ټوله بدلول ریپلیس حال کلیک کوئ، ګوره هر ځای چې اوس پوکس لیکلی و هغه په ډاګ باندې بدل شو. یعنې د ریپلیس په ذریعه سره تاسو یو لفظ ایکسچینجولی شئ، یو لفظ په بل لفظ باندې بدلولی شئ. راځو ګوره بیا ګوټو ته. ګوټ په ذریعه سره تاسو لاین ته تللی شئ. ګوره دا اپشن فلحاله کار نه کوي. دا اپشن ولې فلحاله کار نه کوي؟ ځکه دغه ورډ که چیرې په دې اپشن باندې ټیک مارک لګېدلی وي بیا هغه اپشن کار نه کوي. ګوره له دې څخه ما ټیک مارک ختم کوي. زه راځم دا خطونه مې لږ زیات کو. اوس ګوره په دې کې ګوټو اوس کار شروع کړئ. د ګوټو په ذریعه سره تاسو لاین ته تللی شئ. ګوره فلحاله 43 لاینه دي، زه اول لاین ته ځم. ګوره ما ایک ولیکئ، ګوټو ما کلیک کړئ. ګوره اول لاین کې تاسو کتلی شئ کرسر په اول لاین کې موجوده ده. ګوره تاسو کتلی شئ. اوس که هر لاین ته کلاس سمپل تاسو د هغه لاین نمبر کلیک کړئ، په ګوټو کلیک کوئ، دستي به مې هغه لاین ته بیا ګوره 5م لاین ته راغلم. بیا په دې کې راځو سلیکټ آل. سلیکټ آل خو نو څه خط لیکلی وي ټول سلیکټ کوي او بیرته زه ګوره راځم لاندې. بیا په دې کې د ټایم اینډ ډیټ دې په ذریعه سره تاسو تاریخ راخستی شئ. په کمپیوټر کې چې هر څونه بجې او هر څونه ډیټ وي هغه دلته راښي. ګوره لاندې زه بیا راښم ایډیټ ته راسئ، په ټایم اینډ ډیټ باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه دلته راغلی. او په دې کې یوه بله خبره تاسو یاد ساتئ، ګوره د هر لفظ ته هر اپشن ته ګوره شارټکټ کی لیکلی وي. نو دغه شارټکټ کی تاسو یاد ساتئ ځکه دا ډېر زیات ضروري ده. دا یو بیسیک پروګرام ده خو د دې د هر اپشن په ایډوانس پروګرامو کې هم موجود دی. نو دا بیا تاسو ته حالت هم ډېره زیاته فایده در رسوي، تاسو بیا ډېر تیز کار په کولی شئ. نو دغه شارټکټ کیز هم تاسو لازمي ورسره یاد کړئ.
نو بیا ګوره راځو په دې کې دا ورډ ریپ اپشن دا اپشن څه کار کوي ګوره فلحاله په دې باندې صحیح نشان نه ده لګېدلی اوس دلته تاسو خط لیکئ ګوره زه راځم یو دا ټول میټاوم اوس ګوره دلته زه خط لیکم دا خط چې لیکل کېږي ګوره دا لیک اوس نه ختمېږي ګوره خط ما لیکم ګوره لیکه پسې روانه ده ختمېږي نه نو زه ورته یا لیکه باید ختمه سي نو سمپل به تاسو راسي فارمیټ ته په دغه باندې به ټیک مارک ولګوئ په ورډ ریپ باندې په دې کلم تاسو ټیک مارک ولګوئ اوس ګوره کله سیم تاسو خط لیکئ هغه لیکه ختمېږي مخکې نه ختمېدله اوس ګوره هغه لیکه ختمېږي نو دا و دی ورډ ریپ اپشن کار بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن د فونټ په فونټ کلم تاسو کلیک وکړئ د تاسو د فونټ سټایل بدلولی سي مختلف فونټونه دي هر فونټ چې مې خوښ و هغه سټایل به سلیکټ کړئ ریګولر مینس دا به وي بولډ فنډ به وي اوبلیک ایټالیک به وي کوش به وي بولډ اوبلیک هم به فنډ هم به کوش نور سټایل چې مې خوښ ول دی تاسو سایز ورشئ په اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه سټایل به دلته په استعمال سي بیا راځو ګوره په دې کې سټیټس بار هم کار نه کوي نو بیا به تاسو راسي له دې به ور صحیح نشان ختم کړئ په سټیټس به کلم تاسو صحیح نشان ولګوئ ګوره دلته تاسو ته لاین درخي او که چیرې تاسو له دې څخه ټیک مارک ختم کړئ بیا دا لاین نه درخي نو دا صرف دغونه کار کوي بیا راځو هیلپ ته په ویب هیلپ کې تاسو ته د نوټ پیډ په باره کې څو معلومات درکړي ګوره واټ از نوټ پیډ څه شی ده نوټ پیډ ګوره تعریف هم درته لیکلی ده هاو ډو آی اوپن نوټ پیډ زه څنګه خلاص کړم هاو ډو آی چینج د سټایل ان فونټ سایز ګوره سټایل ساينس به زه د خط څنګه ور بدلوم هغه ټول تاسو ته دلته په انګلیش کې هیلپ درکړی ده نو کار اپشن تاسو نوز ده نو دلته هم تاسو کتلی سئ او له دې هم تاسو هیلپ اخیستلی سئ او په دې کې بیا موږ سره اخیر اپشن د اباوټ نوټ پیډ دلته د نوټ پیډ په باره کې څو انفارمیشن درکوي چې فلحاله وینډو 7 الټیمیټ انسټال ده او د نوټ پیډ دا 6.1 ورژن ده ګوره د هیلپ معلومات درکوي تاسو ته د نوټ پیډ په باره کې نو دا موږ سره نوټ پیډ انشاءالله په بل ویډیو کې به موږ په فینټ وایو ام اس پینټ لاغه بعد به ان شاء الله موږ مایکروسافت اپس شروع کوو په مایکروسافت اپس کې به ولر ام اس ورډ شروع کوو نو دا ویډیو تاسو دوه درې واري ګورئ او پریکټیس به وکئ نو ان شاء الله سر به په خلاص نو تر بل ویډیو ماته راکړئ اجازه په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان